کفایت شاه باچا ولی مجبور شو او سړی مړ کو؟ قدرمنو، نن د هغه سوال جواب پیدا شو چې ټول خلک یې په شک کې اچولي وو. دوستانو، نوموړی سندرغاړی کفایت شاه باچا به تاسو ټول پیژنئ چې هغه د ثوابۍ اوسیدونکی دی. تېره ورځ پولیسو یو پریس کانفرنس کړی و چې کفایت شاه باچا او د هغه رور فواد علي شاه باچا قتل کړی دی، خو د واقعي مکمل معلومات بیا هم نو شریک کړي. نن موږ سره د کفایت شاه باچا یو نږدې رشته دار چې سرتاج باچا نومې دی، هغه مکمل معلومات راکړي دي چې دا کسان کوم چې وژل شوي دي څه موده وړاندې د کفایت شاه باچا د 20 کالو ښکلی زوی او د هغه د تره زوی وژلي وو. واقعا دا خبره دردناکه ده چې د زړه قطرې د یو چا بېګناه لاړې شي او بیا ورسره حکومت مرسته نه کوي، ځکه که حکومت مرسته کوله نو نن به کفایت شاه باچا نه مجبورېدو چې قانون یې په لاس کې اخیستی و. دوی وایي چې کفایت شاه باچا څه ظلم نه دی کړی، بلکې د خپل زوی او د تره زوی بدل یې اخیستی دی او هغه کس وژل شوی دی چې اصلي مدعي و او چا چې قتل کړی و. دوستانو، موږ بیا وایو چې ډېر زیات احتیاط نه کار اخیستل پکار دي. هیڅکله داسې قدم اوچتول نه دي پکار چې بیا پر انسان وروسته ټول عمر پښیمانه وي. هغه خلک چې د کفایت شاه باچا زوی او د هغه د تره زوی وژلي وو، که هغوی لږ د صبر نه کار اخیستی و نو دا خونړي لړۍ به نه شروع کېده. الله دې وکړي چې د دې نه پس دواړه خاندانونو ته خیر شي او دا خبره په حقیقي روغه باندې ختمه شي او بیا پکې هیڅ چاته هم نقصان ونه رسیږي، ځکه چې کفایت شاه باچا همیشه په خپل پیغام کې مینه خوره کړې ده. که تاسو د هغه ویډیوګانې هم وګورئ نو تاسو ته به معلومه شي چې هغه څومره مینهناک انسان دی. بهرحال د دوی مخالف به هم خو پوهه خلک وي، نو الله پاک دې وکړي چې نور دا خبره په خیر سرته ورسي. قدرمنو، دا مکمل حقیقت چې ډیر خلک ترې ناخبره دي. مونږ غوښتل چې تاسو ترې هم خبر کړو چې تاسو د دې واقعي په تفصیل پوه شئ. ډیره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.